السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن نن بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې ستاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په کاین ماسټر کې دا ډول ښایسته او خوندور نومونه جوړ کړو. که چېرته تاسو هم غواړئ چې ښایسته او خوندور نومونه په کاین ماسټر کې جوړ کړئ، لکه څه ډول تاسو مخکې کوچنی کلیپ ولیده، نو دغسې دې ته ورته ښایسته خپل نومونه موږ څنګه ښایسته ډیزاین کې په کاین ماسټر کې جوړولی شو په انیمیشن ډول. تاسو ته ډیره اسانه او ډیره په زړه پورې طریقه درښایم، خو تاسو به هم دغه ویډیو ډیره دقیقه کړئ. ویډیو هیڅکله سکیپ کوئ مه، تر څو په دغه طریقه په مکمل ډول پوه شئ. نو راځم په ویډیو درته پیل کوم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو را بشئ ملګرو، تاسو به خپل موبایل کې کاین ماسټر اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله مو چې کاین ماسټر اپلیکیشن را خلاص کړ او ملګرو دغه کاین ماسټر اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه ځای څخه هم ترلاسه کولی شئ. نو دلته به تاسو راشئ، دغه پلس آیکن چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ او دلته به د 14 او 9 سایز انتخاب کړئ. کله مو چې دغه سایز ورته انتخاب کړ، دلته به تاسو د خپلې خوښې بګراوند ورته راواخلئ. نو زه مثلا تور یا بلاک بګراوند راخلم. کله مو چې راواخلئ دغه به اوکې کړئ. کله مو چې اوکې کړو، تاسو د خپلې خوښې سایز وټاکئ چې څومره سیکنډ تاسو ویډیو جوړول غواړئ هماغه وټاکئ. کله مو چې هغه انتخاب کړ، را به شئ دلته په د لایر به کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته په دغه ټیکسټ اپشن چې کوم ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، اوس به تاسو خپلې خوښې نوم ورته ولیکئ. که تاسو هغه نوم په پښتو لیکئ، په انګلیسي هر ډول تور باندې تاسو لیکلی شئ. مثال په ډول زه خپل صرف زه مثال لوف لیکم، نور چې تاسو هر ډول نوم لیکئ هغه تاسو ورته ولیکئ د خپلې خوښې نوم. نو دلته به تاسو دغه مخکې زون کړئ او دغه به د تر پایه دلته کش کړئ. کله مو چې دغه دلته کش کړ، اوس به تاسو راشئ په دغې لیکلو باندې به کلیک وکړئ او پورته تاسو دغه کوم اپشن چې ښکاري دغه کالر اپشن دلته به تاسو دا انتخاب کړئ او تاسو به ګرین سکرین وټاکئ. ګرین سکرین به دغه لومړی وټاکئ. کله مو چې دغه انتخاب کړ، بیا به تاسو دلته لاندې راشئ، پر دې لیکنه بیا کلیک وکړئ. دلته به تاسو لاندې راشئ، تاسو ته یو اپشن ښکاري آوټلاین په نوم اپشن، پر دغه اپشن به کلیک وکړئ او دغه به تاسو آن کړئ. کله مو چې دغه آن کړ، دلته به تاسو د خپلې خوښې کالر ورته انتخاب کړئ چې هر ډول به کالر تاسو ورته ورکوئ. مثال په ډول زه دغه کالر انتخابوم. کله مو چې دغه انتخاب کړ او دا به اوکې کړئ او کله مو چې دغه اوکې کړ، تاسو به دغه سایز لږ شانتې کم کړئ. دلته ګورئ دا به تاسو لږ شانتې دغه بګراوند د وال چې کوم ښکاري آوټلاین دا به تاسو کم کړئ. کله مو چې دا کم کړ، اوس ملګرو دغه ویډیو به تاسو راواخلئ، دا به ایکسپورټ کړئ. ګورئ دا به خپل موبایل ګلري ته سیو کړئ. نو دلته زه دغه ویډیو ایکسپورټ کوم. نو تاسو به هم دغه ویډیو یو ځل ایکسپورټ کړئ. نو کله چې دغه کمپلیټ شو ایکسپورټ، اوس به تاسو دوباره راشئ، دغه به ډیلیټ کړئ او اوس به راشئ همغه ویډیو چې تاسو ایکسپورټ کړی د لایر ته به راشئ، همغه ویډیو به بیرته دوباره ځل راواخلئ. دا داسې دغه ویډیو رااخلم. کله مو چې ویډیو راواخیسته مخکې به یې زون کړئ دغسې. کله مو چې دې خواته راوسته، اوس به تاسو لاندې دلته راشئ، تاسو یو اپشن راځي کروما کی اپشن، په کروما کی اپشن به تاسو کلیک وکړئ او د پورته کوم اپشن چې راځي دغه به انیبل کړئ او دا خط په دې خواته راوړئ او دا دلته تاسو پوهئ ملګرو، دلته باید تاسو حتما ضرور ګرین سکرین دلته انتخاب کړی وي. ګرین رنګ که تاسو انتخاب کړی نه وي دا ورته انتخاب کړئ. نو دلته دا د زما والا خوله سلیکټ شوی، که ګرین رنګ کالر سلیکټ نه وي دلته به تاسو شین رنګ ورته سلیکټ کوئ. کله مو چې دغه سلیکټ کړئ، دغه به اوکې کړئ. دلته اوس ملګرو ما تاسو یو سپیکټروم راوړی دی، هغه سپیکټروم لینک په ډسکرپشن کې شته. کله چې تاسو ډسکرپشن ته راشئ، لاندې تاسو ته ښکاري په یا به کاین ماسټر اپلیکیشن لینک به هم وي او همدارنګه به دغه سپیکټروم لینک هم وي، تاسو له هغه ځای څخه بیرته دی ترلاسه کولی شئ. دغه کوم سپیکټروم چې دی دا به تاسو د کاین ماسټر څخه ترلاسه کړئ. ګورئ دغه زه دغه زه طرف کوم لومړی، دا به تاسو مخکې زون کړئ. کله مو چې زون کړئ، اوس به تاسو په دې پورته کونج کې درې ټکي ښکاري، پر دغه به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه سینډ ټو باک په دغه اپشن کلیک وکړئ، شاته به یې ولیکئ. اوس به تاسو دغه لږ پورته یوسئ او مخې ته به یې زون کړئ دغسې. ګورئ کله چې دغسې جوړ شو، اوس تاسو په دغه ځای سیو کړئ. اوس چې چېرته کله چې تاسو دغه ویډیو ګورئ پلی کوئ، په دغه پلی اپشن چې کلیک وکړئ
او دلته به اوس دغه ګورئ په انیمیشن ډول دغسې راځي ګورئ په دې شکل سره غواړم دلته رنګونه ورچینج کړم کله چې غواړئ کالر رنګ ورچینج کړئ دلته به تاسو دغه لایر باندې کلیک وکړئ او میډیا ته به راشئ دلته به تاسو راشئ دغه بیکګراوند ته په بیکګراوند باندې به کلیک وکړئ او اوس به تاسو راشئ د خپلې خوښې یو رنګ به راوخلئ زه مثال سور انتخابوم په هر حال تاسو دغه رنګ بیا هم ورته چینج کولی شئ کله مو چې دغه کالر راواخیست ګورئ دلته تاسو به دغه یو ځلې کرپ کوئ زه یې کټ کوم لږ شانتې کله مو چې دا کټ کړ اوس به دا تاسو مخې ته زون کوئ دغسې ګورئ د کالر زه انتخاب کوم کله مو چې دغه زون کړ اوس به تاسو دغه پورته درې ټکي ښکاري په دغه البته تاسو به دلته لاندې راشئ دغه ځای کې به تاسو لاندې راشئ دلته تاسو یو اپشن راځي بلینډینګ په بلینډینګ اپشن به کلیک وکړئ دلته تاسو ته دوهم اپشن راځي دریم اپشن ملټیپلای په ملټیپلای اپشن به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې ملټیپلای باندې کلیک وکړئ اوس د تاسو مین کومه ویډیو چې ښکاري دغه ویډیو یا د لو دغه اپشن چې کوم ښکاري دغه ویډیو په دغه به کلیک وکړئ دا به تاسو مخې ته راوړئ دلته به تاسو په پورته درې خطونه کلیک وکړئ او دغه برینګ ټو فرونټ په دغه اپشن به کلیک وکړئ دا به مخې ته راوړئ او کوم سپیکټروم چې دی هغه به په سور رنګ کې پاتې شي ګورئ اوس سره رنګ ته واوښت ګورئ په دغه طریقې سره غواړم دې ته بیا رنګ چینج کړم په دغه کالر به کلیک وکړئ او بل رنګ تاسو ورته انتخابوئ هر ډول رنګ چې تاسو خوښ وي هغه ورته انتخابولی شئ زه زیړ رنګ انتخابوم زیړ هم اوس ورته انتخابوئ ګورئ دا اوس زیړ رنګ ته واوښت هر ډول کالر چې تاسو خوښ وي نو په دغه طریقې سره تاسو دغه ورکولی شئ ګورئ او غواړئ دې ته میوزیک اډ کړئ اوس تاسو د خپلې خوښې میوزیک هم ورسره اډ کولی شئ زه اوس یو میوزیک ورته راخلم تاسو ته ښکاري چې میوزیک ورسره اډ کړئ تاسو میوزیک هم ورسره اډ کولی شئ د خپلې خوښې میوزیک تاسو ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ نو ملګرو دا د ویډیو تیاره شوه کله چې تاسو دغه ویډیو تیاره کړه پورته تاسو ته سیو اپشن ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ او دغه به ایکسپورټ کړئ ایکسپورټ اپشن تاسو ښکاري د ویډیو سایز تاسو وټاکئ او په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ او په دې سره به دغه ویډیو مکمل ډول جوړه شي نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ته ضرور یو لایک ورکړئ او له خپل دوستانو او ملګرو سره دغه ویډیو شریک کړئ مننه ښه وختونه او ښې شیبې ولرئ